ریاض د خدای وزیر صاحب موږ ساک ما کړه ایوه موږ بیچارهګان موږ د دې وطن خلک موږ د خارج نه راغلي موږ په خدای کې یا عقیده خرابوي په خدای کې مو یا دین خراب شوی په خدای کې بچ سوي د دې وطن خلک په ریاض د خدای په ریاض د قرآن د زموږ شان رایله کړي وام تاسو راته وایي تاسو ملایان وایي چې خدای ستا حق دی ته وایه چې خدای ستا حق دی ملا صاحب دین خو ما ستاسې زده کړی دی نو خو ته راته وایه حق دی نو نن یې ولې راڅاخې خو زه مسلمان یم په دې چې بیچاره یم په دې چې مظلوم یم په دې چې بس وس نه لرم نو خو دې نه مخالفت کوم څوک چې د خشونته کار اخلي په دې ملک کې خدای دې خوار کړي نالت شي څوک چې د پاڅون خوا حساب اخلي هغه دې نظامي ځواکونه ستا ورور هغه دې وایي په سر به مګر هغه شی زه وایم عریض یم د خدای پر ریاض عریض یم الله تا ته عریض یم ستا مخلوق ته عریض یم دغه مسؤلینو ته عریض یم که زما حق دی وروره راکه زما حق که زما حق نه دی وروره په دا خوله مې ووهه پسې وایم ښه دا شی که سره چې ورکوه که 50 کاله بعد وکړه خواته بعد او که ته وه زه اصلاح کوم وایم زه خوا سرته کوم یو بله طریقه په مخ ور واچوه دا خلک د څه خوا بدې کېږئ دا د امارت ته تاوان کوي امارت اشغال دې مات کړی دی نوش جان امریکا دې ماته کړې ده شرعي حکومت راولي اسلامي حکومت راولي الله دې خیر درکړي خدای دې وزونه درکړي مګر زه هم د دې وطن سړی یم هغه حق چې ماته الله راکړی دی هغه زما څه مه اخله بل بیا بیچارهګي ما څه زما نو بل څه زور سه چغې و خوناري و خو دا چې ښځه هلته یوه داسې کوي استاز استفا کوي یا بل داسې کوي یا بل داسې کوي ای سړی دا زموږ ملک خو خرابېږي په خدای که ښې خواته ځو که ښې خواته تلای ځو قرآن کې مې دا خبره کړې وای دا یو درد دی چې دې خلکو کې وایي د خدای روی هم درته نیسو د قرآن روی هم ورته نیسو چې ای سړی وایم ستا تاوان زما تاوان دی په خدای پوهېږم په خدای امارت ستا قرباني درکوی سم په خدای امارت ستا خوښ درکوی سم په خدای ستا ټول شان درکولی سو ستا ستړیا درکوی سم مرګن امارت دغه لار کتاب پسې راخیستی د سړی دغه لار د ولسونو سره دې فاصله راولي زه د یو ولس سړی یم دا ناکه خو نه یم شروع خو نه څوک پیسې راکوي نه مزدوري راکوي نه ورور دلته موږ ته څوک شی راکوي ورجې غوښې راکوي مرګنې دا چې درته وایم امارت ستاسو د خلکو خوا بچېږي د بله خوا دې والله کې مې پیرزو کېږي خدای نه خسته سبا ته ټکر راځي په دا ټکر کې خو زه هم څه درس نه دی اخیستل سوی له تېرو نه د وایم که مې اخیستي وای ولې داسې کېدلو په جمهوریت کې مونږ په ستا د میزو د مختلفو میزو د لارې منارې وکړې چې د قرآن شریف لوی د 300 جنازې ځي کور ته ای پلانکی ځي کور ته دغه چې موږ اوس ځینې اخیستي وایم زه وایم په دغه شي باندې خوابدي کېږي وکړه د اسلام په چوکاټ کې مولوي صاحب لاره وزیر د تحصیلات علي مولوي صاحب لاره ورته پیدا کړه کوڅې ورته پیدا کړه زه وایم دغه شی اوس یو غوغا جوړه ده دا اوس موږ ته سپورو موږ ته خو د دې وطن خلک ورور موږ نه په خارج کې نه د سکیپ ته لارې پې نه یو زه هم په دې وطن کې غوغا جوړه ده یو وایي ولې بند کړي دي بل وایي ولې بندوي بل وایي د ښځو بندوي بل وایي بل فرمان هم په پسې دی وروره دا شان ولې سره کوو ولې د خلکو خبرې کوو موږ نړیوال څه کوو موږ بل څه کوو الله به حضور کوو چې د خدای حضور ته موږ ورځو څه ووایو دې مخلوق په وړاندې باندې سبا به څه ووایو سبا په تاریخ کې دا شیان لیکل کېږي خو تر 1000 کالو وروسته به دا په سړي پسې خلک شراوي کوي 1000 کاله وروسته به په تاریخ کې لیکلي خلک به شراوي کوي ولې داسې کوو راسئ دا علما دا مشران د سپین ږیري سره راټول کړو ته وایي چې وروره که په شریعت کې دغه شی ممانعت لري وروره هغه شی غچکه ځینې دا چې توان یې نه رسېږي دا چې بیچاره دي دا خو هغه مخلوق دی چې دا 30-40 کاله کې ټکېدلی دی هر حکومت چې راغلی دی یو رقم ټکېدلی دی دا نه خدای نه خسته چې موږ پر اسلامي اړخ بحث وکړو مولوي صاحب ناست دی هغه به پر دیني اړخ بیا هغه بحث وکړي په شریعت باندې خو دغه ملایان صاحبان پوهېږي دوی خپله په واک کې دي دغه وزیر صاحب د تحصیلات عالي په پوهېږي وزیر صاحب د معارف په پوهېږي دوی خو په دې شیانو باندې پوهېږي شرعي چې په شریعت باندې تاسو دغه په شریعت باندې یو څوک دغه حق لري چې زما څخه هغه حق چې خدای ماته راکړی زما څخه واخلي چې دا اوس په شریعت حق لري که نه دا خو د دوی څه پوښتنه کوو موږ نه یو په خبر دغه پرېکړه چې اوس سوې د تحصیلات عالي له خوا نه افغانستان کومې خواته بیایي زه وایم دغه شان زه وایم دغه شان فکر نه کوم چې موږ د حل لاره دې راوباسي اوس که موږ ګچ ته بوځي موږ ښې خواته بوځي خو نور الله نور خدای دې خیر ورکړي مګر زه وایم دغسې یعنې شان چې اوس ورته وګورې یو وایي په جلال آباد کې هلته خو دغه د چپ مسله د ځان یې وژلی دی بل هلته استاد استعفا وکړه بل دغه دی استاد دی ناست استاد استعفا وکړه بل څه رقم وکړه ما ته که د ټیکسي څه پوښتنه وکړې که د دوکانداره پوښتنه وکړې که د کښتګر او بزګره پوښتنه درته وکړې هغه وایه وروره دغه شته وه دغه شی دې بند دغه شی دې بند وه مولوي صاحب ته د شریعت په چوکاټ کې لاره ورته خلاصه کړه مې سره را داسې کوئ زه ولې خویندې خوابدي کوم ولې خپل د وطن خلک خوابدي کوم په دې باندې که دا شی شرعي ناروا دی خو تاسو یو فتوا ورته صادره کړئ ورته ووایه چې په دغه شی په دغه حساب په دغه حساب د افغانانو غوښتنه په دغه برخه کې څه شی وه زما غوښتنه د یو افغان په صفت دا ده اصلاح
د شریعت په چوکاټ کې اصلاح کړه، د شریعت په چوکاټ کې سهولت ورته پیدا کړه، د شریعت په چوکاټ کې پرمختګ ورته پیدا کړه، د شریعت په چوکاټ کې ښه منظم کړه، نوې طرح ورته پیدا کړه، نوی فکر ورته پیدا کړه، وروره نوښت پکې وکړه، پرمختګ پکې وکړه. مګر دا چې موږ هغه زاړه عالم پر درولې ما د ټول ما دا دغسې کیسه ده چې یو ورځ وایي دا مطلق داسې نه دی. اوس خو جمهوریت چپه سوی دی، اوس خو هغه سیستم هغه چوکاټ پاتې دی، هغه تخنیکي شیان دي. دا چې موږ ګرده د بیخه باسو ګرده چپه کوو غورځوو، په دې د ملت پیسې تللي دي. زه وایم شی که په شرعي توګه ناروا دی ووایه بند یې کړه، موږ هم نه غواړو، د شریعت خلاف هېڅ شی نه غواړو. مګر که پر شریعت برابر دی، خدای ما ته حق راکړی دی، زه هم د دې وطن سړی یم، مظلوم یم، بېچاره یم.